بسم الله الرحمن الرحیم. نن د روژې اومه ده. د نن تاریخ او ورځې په مناسبت داسې غوره ښکاري چې نن د دنیا اسلام د یو لوی علمي فکري درسګاه او مرکز د لوی ښایسته مهاجد پیژندګلوي وکم. زما مطلب د مصر الازهر یا جامع الازهر دی. د ازهر معنا ډیر روښانه او برېښېدونکې ده. د ده علمي مرکز بنیاد پر 4مه صدۍ هجري کې کښېښول سو. د جامع الازهر د تعلیم بنیادي وجه د ملک صدر مقام قاهره ته د یو مرکزي عبادتګاه ورکول وو. د مهاجد جوړېده 4 جمادي الاول 391 هجري کې په عیسوي کال 4 اپریل 970 کې د فاطمي خلفاو په دور کې شروع سوی. 2 کاله کار شروع وی. په 9مه روزه 318 هجري په مطابق 22 جون 902 عیسوي کې د دغه مهاجد افتتاحي غونډه وکړل سوه. 9م خلیفه د الازهر د ترقۍ دپاره ډېر پاڅول او هغه دونې اوقاف د ده په نامه کړل چې په مالي توګه یو چاته هم دا نسوه محتاجه. د ترکانو په دور اقتدار کې چې کله د قاهرې ځینې نورو درسګاهو ته تاوان ورسېدی نو الازهر ته د ترقي کولو نوره موقع په لاس ورغه او په مصري دارالحکومت کې د داسې د مرکزي درسګاه اهمیت ترلاسه کوي چیرې چې د عربي ژبې او علوم اسلامیه د درس و تدریس کار روان پاتې سي. په 18مه صدۍ عیسوي کې تربیتي اړخ که څه هم کمزوری سو مګر د دې په نظم و نسق کې د یووالي د پیدا کېدو پس مرکزي شان پیدا سوی، یعنی په یوه وار جامع مهاجد هم سوی او یوه عظیمه علمي درسګاه او د یونیورسټۍ کار هم کولی. په 20مه صدۍ عیسوي کې دا جامع دومره ترقي وکړه چې په خپل حدود کې نسوه پاته. دې د اسلامي تعلیم ډېرې درسګاوې له ځانه سره ومشلولې. الازهر په مصر کې ځای په ځای ابتدایي او ثانوي مدرسې خلاص کې چې نیغ په نیغه د دې ماتحت وې. په 1953 کې په دغه مدرسه کې د لوستونکو شمېر د درس زره څخه اوښتی و. د زمانې له حالاتو او له ترقۍ سره سره د الازهر هم پرمختګ شروع وي. ولې نه صرف په اسلام بلکې په ګرده دنیا کې د یو ځانګړی مقام ترلاسه کوي. الازهر چیرې چې د دنیا له مختلفو ځایو څخه خلک د زده کړې دپاره راځي هلته د الازهر ښوونکي د دنیا و بیلو بیلو ملکو ته لیږل کېږي چیرې چې دوی د اسلامي علوم او په خاص توګه د عربي ژبې په تعلیم او ترقي کې ډیر لاس لري. د الازهر کتابخانه د اسلامي علومو په کتابخانو او لایبرریانو کې یو ممتازه مقام لري. د الازهر علماو د تعلیم او تدریس علاوه په تصنیف او تالیف کې هم ښه مقام ترلاسه کړی دی. د دوی د تصانیفو کړۍ له عرب ملکونو څخه د باندې پر مسلمان او غیر مسلمان علاقو باندې راګرځېدلې ده. د الازهر له مختصره پیژندګلوي پس د یوې بلې واقعې ذکر کوم چې تعلق یې له عهد رسالت مآب صلی الله علیه وسلم څخه دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه په مصرۍ کې یوه تجارتي قافله د شام پر خوا ولېږله. په لارې کې د بنو فزارې قبیلې پر مسلمانانو باندې حمله وکړه او ځینې خلک یې زخمي کړل او ډېر د تجارت سامان یې ځینې یوړی. زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه مدینې ته بیرته راغلی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په 9مه روزه 6مه هجري کې د زید بن حارثه په قیادت کې د بنو فزارې پر خوا یوه پوجي ډله روانه کړه. زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه له مجاهدینو د الکرا وادۍ ته راغی چیرې چې دا قبیله اوسېدله او پر هغو باندې مسلمانانو حمله وکړه. مقابله وسوه. د دشمنان اسلام ځینې خلک مړه سول او ځینې خلک یې قید کړلو. دغه سریې ته د زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه نوم ورکړل سو او ځینې سیرت نګاران دې ته د سریه ام کرنه نوم ورکوي. وجه یې دا ده چې ام کرنه نومې یوه ښځه وه چې د بنو فزارې قبیلې سرداره وه. اصلي نوم یې فاطمه بنت ربیعه وی. دا په خپله قبیله کې ډیره معززه او محترمه وه حتی چې د قبیلې خلکو به ویل چې کشکې تر ام کرنه زه زیات معززه وای. دې په خپل کور کې همیشه 50 تورې زړولې
12 زویان یې درلودل چې ټول د تورې په وهلو کې ماهره ول. وما علینا الا البلاغ.